مسؤلین وایي چې په 12 ولایتونو کې د 450 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو چک ډیمونه جوړاوه. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین په هیواد کې د وچکالۍ او د اوبو کچې ټیټېدو په اړه د خلکو د شکایتونو وروسته وایي په 12 ولایتونو کې به د اوبو مهیرولو په موخه د 450 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو چک ډیمونه جوړ کړي چې په خبره په دې سره به په یادو ولایتونو کې د وچکالۍ ستونزې راکمې شي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د تدارکاتو ریاست د پلان عمومي مدیر انجینر نوررحمن رحمانیار روزګان ولایت ته د سفر پر مهال د یو سربند د جوړېدو چارو د پیل مراسمو کې د خبرو پر مهال ویلي چې پر هر چک ډیم به شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ چې د دغه وزارت له لوري ورکول کېږي لګښت راشي. د نوموړي په وینا دغه چک ډیمونه د موسمي اورښتونو د اوبو مهیرولو لپاره جوړیږي. د کرنې وزارت مسؤلینو روښانه نه کړه چې په کومو 12 ولایتونو کې به د اوبو چک ډیمونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې نن یې په روزګان کې د اوبو زیرمې کولو د اوبو چک ډیمونو جوړولو چارې پیل کړې. په ورته وخت کې د روزګان یو شمېر اوسیدونکي د کرنې وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي او له مسؤلینو غواړي چې د اوبو لوی بندونه ورته جوړ کړي. د روزګان اوسیدونکی محمد صدیق وایي ما پخوا پر ټولو ځمکو 6 یا 7 خرواره، جواري او غنم اړول، خو سږکال مې لږ فالس کارلي د اوبو نشتون له لاسه ستونزو سره مخ یم. دولت باید لوی بندونه جوړ کړي. د آغا جان بند راته وتړي، که دغه بند جوړ کړي موږ به ورته ډیر خوشحاله شو. د اوبو د مدیریت برخې کارپوهان هم د حکومت دغه اقدام ستایي او وایي که مسؤلین دغه ډول پروژې عملي نه کړي په راتلونکي کلونو کې به وچکالۍ د افغانستان کرنې برخې ته سخت زیان وړوي. د پوهنتون استاد پوهنیار احمدالله احمدي غوښتنه کوي چې حکومت د اوبو مهیرولو لپاره د وړو چک ډیمونو پر ځای لوی بندونه جوړ کړي. هغه زیاتوي چې تر ځمکې لاندې د اوبو کچه ورځ په ورځ ښکته کیږي، په ځانګړې توګه سویلي سیمو کې. حکومت باید بېلابېلو سیمو کې د اوبو چک ډیمونه جوړ کړي څو د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خواړو او کرنې سازمان یا FAO څه موده وړاندې وړاندوینه کړې وه چې سږکال به په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د غلو دانو د حاصلاتو کچه له منځنۍ کچې ټیټه وي.